سلامونه هیوادوالو، خدای جو دې چې جوړ ورو خوش خوشحاله تر و تازه فوق‌العاده او آماده به ناست یاست. دوستانو څوک غواړي یکۍ وګټي خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زما سره د یکۍ یو داسې وږ انسان میلمه دی، یو داسې وږ انسان دی چې د یکۍ دپاره انسانان په یوه یکۍ کړي دي خو د یکۍ نه دي ګټلې. نو وبه ګورو چې په دې خپرونه کې په دې پروګرام کې دی یکۍ ګټي که ما په یوه یکۍ کوي او که یا خپله ځان په یوه یکۍ کوي. ښه راغلاست ورته وایه. ستاسې کور ودان چې ماته مو د یکۍ په خپرونه کې بلنه راکړله. زه په خپله د یکۍ شوقي یم. دا خو نن سبا هر سړی د یکۍ شوقي دی او زما سره د اوسه یکۍ نه ده تللې او نه مې سوې ده او نن هم زه غواړم چې یکۍ د ځان سره یوسم. ډېر ښه. نو دوستانو وبه چې دا د یکۍ وږی انسان یکۍ وړي او که یا په یوه یکۍ کېږي. تا ته زما وروره ښه بخت غواړم. کښېنه کښېنه. دا اوس څه شي دی؟ څه وکړله؟ څه ده وسوه؟ دا څنګه کالي دی؟ دا څه شي دی؟ دا اوس تا زه د یکۍ خپرونې ته دغه کړی یم که زما بې عزتي کوې ته اوس؟ مهرباني کښېنه کښېنه. بده پېښه وه، موږ خو داسې نه غوښتل. زه خبر یم، ښار خبر، ټوله خبر چې ته د یکۍ وږی یعنې یکۍ لرې. نو څوک چې یکۍ لري هغه دغسې ټکور کوي کاغذان. ما خو غوښتله چې په دا خپرونه کې یو دوې یکۍ اوسم خو زه په خپله د یوې یکۍ شوم. په اصل یې راکړی و دغه ټکور دغسې شو. الماس سنټر او خیاطۍ ته ورغلی یا کمپیوټره راتاسه ښه ټکور، ښې صدرۍ، ښې کورتۍ او ښه خیاط په کوم ځای کې دی؟ په نوي الماس سنټر او خیاطۍ کې. ډېر ښه. اوس یې ادرس هم ووایه. متوجه اوسئ، تاسو به یې اوس پر سکرین وګورئ. دلته هر ډول هندي، پاکستانی، کوریایي او چینایي ټوکران، صدرۍ، کورتۍ او کالي په مناسب قیمت جوړیږي. نوی الماس سنټر او خیاطي. ادرس نوی سړک، 2مه ناحیه، د اخوند صاحب جامع ته څیرمه، کندهار، افغانستان.